यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन. اوس چې موږ کله دا سٹارټ وینډو راولو نو دا فول سکرین نه نیسي یعنی مکمل ټول سکرین نه نیسي کنه. زم چې دا باید مکمل فول سکرین باید ونیسي. تاسو به سٹارټ تراشي دا بتاسي آن کې دا چې کله آن شي نو بیا چې کله د سٹارټ بٹن باندې کلیک کو بیا محدود سایز کې نه راخلاصيږي مکمل ټول سکرین بیا نیسي. لکه ټچ لپټاپونو کې موږ بیا دغه سکرین په امدې شکل یوز کوو. دا یو خبره تاسو دا زده کړئ کچې تاسو ته وینډوز 10 کمپیوټر کې انسټالي دا موږ دوه شکلونو سره استعمالولای شو. ګورئ فی الحال چې دا کم شکل کې دا د ډیسکټاپ موډ وایي یعنی مطلب دا چې موږ ته ډیسکټاپ ښکارا کیږي په دغه ډیسکټاپ چې کوم آیکنز پراته دي دې ته موږ آیکنز وایو. په ډیسکټاپ چې تاسو سره هر شی پراته دي مطلب ښکاري موږ ته نو دې ته موږ کوم شکل وایو ډیسکټاپ موډ ورته وایو. او کچې ته دغه د کونج کې تاسو کلیک کړئ اکشن سنټر باندې دلته ټیبلټ موډ باندې کلیک کړئ نو دا اوس ډیسکټاپ موډ نه دی دا اوس ټیبلټ موډ دی. صحیح ده. نو شاید تاسو وینډوز 10 انسټال کړئ اول ځل د پاره تاسو ته چې دی دغه ډیسکټاپ موډ نه ټیبلټ موډ شکل د تراشي نو بیا به تاسو د دغه اکشن سنټر او دې کې به دا ټیبلټ موډ باندې واپس کلیک کړئ آف به کړئ دا چې کله آف شي ګوره بیا به ډیسکټاپ موډ هم ته راشي. ها نو خبره دا و چې کله سٹارټ بٹن باندې کلیک کو نو موږ ته دا سٹارټ وینډو فول سکرین راځي. دا باید فول سکرین را نشي هغه محدود سایز یې صحیح دی نو تاسو به سٹارټ تراشي او دا به تاسو آف کړئ او به فول سکرین نه راځي.